د ګردیز بالاحصار لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه لرغوني ځایونه او تاریخي اثار موجود دي چې دا مهال د تاریخي ابداتو ادارې سره ثبت شوي دي. په دې تاریخي سیمو او اثارو کې د ګردیز بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې ډیره لرغونتیا لري. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا د لوړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانیو وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې په یوې لوړې غونډۍ ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې غیر چاپیره خندق وهه. دغه حاکمان به په همدغو کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغو بالاحصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه هم لرل چې د پیردارۍ لپاره به یې ترې کار اخیستل کېده.